الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو معززو ورونو، دا چې د اختر مبارکه ورځ ده، په دې ورځ باندې د اسلام د واجباتو څخه یو مهم واجب المنځ کول دي. بناءً تاسو ته د لمانځه طریقه په اسانو ټکو عرض کوم. معززو ورونو، د اختر لمونځ تر لمر ختو وروسته کیږي. تر زوال مخکې تر لمر ختو وروسته د دې لمانځه لپاره نه اذان سته نه اقامت سته، بلکې 2 رکعاته لمونځ دی. البته په دې لمانځه کې 6 تکبیرونه بلابد ویل کیږي. کله چې امام لمونځ قایموي نو اول تاسې ټول نیت کوئ. نیت الفاظ یې داسې دي: نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعاته واجب په دې ازیر وخت خاص خدای تعالی ره، مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې، الله اکبر. اقتدا مې ده په دې ازیر امام پسې، مخ مې دی پر لوري د کعبې شریف. امام چې الله اکبر ووایه، تاسې هم الله اکبر وایاست. لاسونه تر نامه لاندې ایږدئ. امام سبحانک اللهم وایي، تاسې یې هم وایاست. بیا امام دوهم الله اکبر وایي، تاسې هم الله اکبر وایاست. امام یې په زوره وایي، تاسې یې کرار وایاست. لاسونه غوږو ته وړئ. کله چې لاسونه غوږو ته یوړل بیرته ایله نیسئ. بیا امام بل الله اکبر وایي، تاسې هم الله اکبر وایاست. لاسونه غوږو ته وړئ، بیرته لاسونه ایله نیسئ. بیا امام بل الله اکبر وایي، تاسې هم وایاست. لاسونه غوږو ته وړئ، بیرته ایله نیسئ. بیرته ایله کوئ، چې ایله مو کړل بیا تر نامه لاندې ونیسئ. د اول الله اکبر سره نو څلور تکبیرونه سوه. اول د شروع تکبیر سو، 3 تکبیرونه نور سوه. نو دغه 3 تکبیره چې امام وویل، امام په زور الحمدلله وایي، سورت وایي، تاسې غوږ ورته ایږدئ. بیا امام رکوع ته ځي، تاسې رکوع ته ورسره ځئ لکه نور عادي لمونځونه. بیا امام سجدې ته ځي، تاسې سجدې ته ورسره ځئ. بیا امام راپورته کیږي 2 رکعت ته، تاسې راپورته کیږئ. په 2 رکعت کې امام دستي الحمدلله وایي، تاسې غوږ ورته ایږدئ. ګورئ، دا بل رکعت په سر کې 3 تکبیره وه. د دې رکعت په سر کې هغه 3 تکبیره نه وایي. اول الحمدلله وایي، بیا سورت وایي، تاسې غوږ ورته ایږدئ. کله چې سورت خلاص کړي امام الله اکبر وایي، تاسې به هم الله اکبر وایاست، خو لاسونه به غوږو ته وړئ. دا د رکوع تکبیر نه دی. بیا امام دوهم الله اکبر وایي، تاسې هم الله اکبر وایاست، غوږو ته وړئ، بیرته ایله کوئ. بیا امام دریم الله اکبر وایي، تاسې هم وایاست، لاسونه غوږو ته وړئ، بیرته ایله کوئ. بیا امام څلورم الله اکبر وایي، رکوع ته ځي، تاسې هم رکوع ته ځئ. بیا امام د رکوع وروسته سجده کوي، 2 سجدې. بیا اتحیات وایي، بیا سلام ګرځي. د نورو عادي لمونځو په څېر تاسې هم همداسې کوئ. دغه څخه وروسته امام ولاړیږي، خطبه وایي، تاسې به خطبې ته غوږ کښېږدئ. همدا د اختر د لمانځه طریقه ده. ډېر کوشش پکار دی چې د کوچني اختر لمانځه ته یو څوک ځي، تکبیرونه دې پر لارې وایي کرار، خو د لوی اختر په ورځ باندې چې اختر لمانځو ته ځي، تکبیرونه دې په زوره وایي. او دغه لمونځ چې خلاص شو د لمانځه وروسته، الله تبارک وتعالی د مؤمن مسلمان هره دعا قبلوي. ډېر خشوع او خضوع پکار ده. هره دعا چې الله ته عرض کړي الله یې قبلوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.